قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. پنځلسمه پاره سورة بني اسرائیل 56 نمبر آیت ته. دا اوس چې کوم آیت ذکر کیږي د دې آیت اصل کې تعلق دی د تیر شوي 53 نمبر آیت سره چې په 53 نمبر آیت کې الله رب العالمین یو ادب ذکر کړو د پاره د دعوت چې پیغمبره ته زما دي بندګانو ته وایا یقول التي هي احسن چې کله دوی خلکو ته دعوت ورکي نو پسته خبره باندې دی دعوت ورکي یعنی حسن اخلاق هغه دی استعمالی. نو دی آیت کې اوس الله رب العالمین یو بل ادب ذکر کوي. الله فرمایي چې یو خو به تاسو مسله د توحید خلکو ته بار بار بیانوي هم په ښایسته طریقې سره خو د هغې سره سره به تردید د شرک هم کوئ د مشرکانو په غلطو عقیدو باندې به تاسو ردم کوئ خو په ښایسته طریقې سره. د آیت کې الله رب العالمین په 2 قسمه مشرکانو باندې رد ذکر کوي. یو قسم هغه مشرکان خلقی چې دوی د الله نه علاوه غیر الله ته رامدد شوازونه کوي حاجتونه ته غواړي دې ته اصل کې وایي شرک فی الدعا الله دې باندې به رد کوي. دویم قسم هغه مشرکانی چې د هغوی دا عقیده می چې دا موږ کوم د الله سره حصادار او شریکان جوړ کړي دي نو کله چې په موږ باندې څه مصیبت او څه تکلیف راشي نو دا خلک بیا زموږ نه لرې کوي دیتا اصل کی وی شرک فی التصرف. نو دی آیت کی په دغه باندې هم رد دی. دی آیت متعلق امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح بخاری کی یو حدیث را نقل کړی دی او هغه حدیث دا دی چې په عربو کې بعض خلک داسې و چې هغوی به د جناتو د پیریانو عبادت او بندگی کوله. نو په هغه زمانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکړه قرآن بیانو نو دا پیریان به هم د هغې اورېدو له راتللو لکه سورة الاحقاب کې او سورة الجن کې بیا دا تفصیل صدا خبره ذکر ده. نو کله چې هغه پیریانو دا قرآن کریم واورېدو نو هغوی ورباندې ایسته ایمان راوړو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان نه وړو قرآن ته تسلیم شو. نو بیا دی مشرکانو ته چې ویل چې تاسو ګوره د دغه پیریانو بندگی او عبادت کو هغوی خو ځان نه په قرآن باندې ایمان نه وړو نو تاسو مؤمنان شئ که نه. نو هغوی به ورته جواب کې ویل چې نه مونږ ایمان نه راوړو مونږ به خپل حاجتونه د دقې خلکو نه غواړو او دوی به بیا زمونږ فریاد الله ته پیش کوي. نو الله رب العالمین
دی آیت کی بلکې دی دوو آیاتونو کی الزامی رد پاغي باندې ذکر کړي. قل تورته اوایا پیغمبران ادعوا الذین راوبلی اغا کسان زعمتم چې تاسو ګمان کوئ پاغوی باندې من دونه سوا د الله نه. الله وی اے نبی د الزام تور باندې دوی ته وایا دا تاسو چې چاته د الله نه علاوه اوازونه کوئ را مدد شچغي ورته وخی نو زه اوس هغه راوبلی که نه په هغه وخت کې کله چې په تاسو باندې څه تکلیف یا هغه دې ستاسو نه لرې کي. الله جواب ذکر کوي چې نشي هغوی تکلیف لرې کولی ځکه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا او ندی اختیار مندوی کشف الضر د لرې کولو د تکلیف عنکم ستاسو نه ولا تحویلا او نه د اسانولو. الله و دې کوم خلکو چې ما سره شریکان جوړ کړي کاغه دغه جناتو کاغه نور نیکان خلق دی کاغه ملائک دی کاغه عیسی علیہ السلام دی کاغه عزیر علیہ السلام دی کاغه نور بزرگان دی نو الله وی د دوی سره دومره اختیار نشته چې ستاسو نه بس تکلیف لري کی بلکې ولا تحویل الله وی اسانولې در باندې هم نسی. لکه یو سړی وی چې زه ټیک د پلانکی قبر والا خو زمانه پوره تکلیف نشي لري کولی خو چې ورشم نو لږ به را باندې آسان کی. الله وی ولا تحویلا تکلیف در باندې آسانولې هم نشي. نو آیت نه ثابت شوا چې حاجت روا مشکل کشا دا څوک دی یو الله ذات دی. دی بل آیت کی وصلی الله رب العالمین د دقیق عجز بیانوي. الله وی دا خو ډیر کمزور مخلوق دی تاسو زما سره شریکان کوي او تاسو ورته رامدد شچغي وخی. دی آیت کی د عبادت 3 جزونه الله رب العالمین بیان کړي. ګوره کله چې سړی د چا بندگی کوي خاص کر د الله رب العالمین عبادت سړی کوي نو د دې 3 اجزا دي. یو جزء دا دی چې خلق د الله رب العالمین بندگی کوي په دې نیت باندې چې یاره زمونږ به د الله سره مینه پیدا شي او د الله به زمونږ سره مینه پیدا شي مونږ به الله ته نږدې شو په دې باندې. دا یو درجه او یو جز دی. دویم جز په عبادت کې دی چې ويرجون رحمته مونږ او تاسو چې د الله بندگی کو په دې نیت کو چې مونږ د الله د رحمت امید ساتو کنه. دریم جز د عبادت دا دی چې خلق د الله بندگی په دې نیت باندې کوي چې یره کزی نافرمانی وکم نو ويخافون عذاب د الله د عذاب نه یریږم اسنه عذاب را باندې رانولي. نو الله دی آیت کی ذکر کوي دا مشرکان چې کم خلقو تر مدد شوازونه کوي حاجت روا مشکل کشای غني الله وی دغه خلق خزان نه په عبادت کې ماته محتاج دي. هغه خزان نه په دې 3 جزونو په اعتبار سره زما بندگی او عبادت کوي. نو دی آیت کې دا غوی عجز ذکر کوي. اولئک الذین دغه کسان یدعون چرا مدد شوی دوی غوی تا یبتغون الی ربهم الوسیلة غواړي دوی رب خپل تال وسیلت نزدېکت. وسیله اصل کې د عربی ټکی دی په معنی د نزدېکت راځي په سین سره کله چې په سواد سره شي وسیله نو بیا په معنی د پیوس کول وي. نو الله وی د کم خلکو ته چې دا مشرکان را مدد شوی هغوی خو ځان نه دا غواړي چې موږ به په څه طریقه الله ته نږدې شو. ایهم اقربو چې کم یو د دوی نه نږدې دی الله ته. و دویم جز ذکر کوي ويرجون رحمته امید لري دوی د رحمت د الله تعالی. الله وی دغه خو ځان نه زما رحمت ته محتاج دي چې موږ د الله بندگی کو چې الله په موږ باندې رحم وکړي نعمتونه را لراکي. دریم جز ويخافون عذابه یریږي دوی د عذاب د الله نه. الله وی دغه بزرگان د تاسو چې ته حاجتونه غواړئ چغې ورته وخی الله وی دا خو ځان نه زمانه یریږي چې که د الله نه فرمانی وکړو نو الله به راله عذاب راکړي. ان عذاب ربک کان محظورا یقینا عذاب د رب ستا کان محظورا د هغې نه یره کیدی شي ځکه به د عذاب نه یریږي چې د الله عذاب دی د پاره د یری. قل ادعوا الذین ته ورته ووایه را مدد شو ووایه هغه کسانو را وبلئ هغه کسان زعمتم چې تاسو ګمان کوئ من دونه سوا د الله نه
فلا یملکون نو دوی اختیار نه لري کشف الضر عنکم چې لري کړي تکلیف ستاسو نه ولا تحویله نه د آسانولو د تکلیف اولئک الذین دا هغه کسان دي یدعون چې دوی را مدد شوی ورته یبتغون الی ربهم الوسیلة غواړي دوی رب خپل ته نزدېکت ایهم اقرب چې کم یو به دوی کې ډېر نږدې الله ته ويرجون رحمته امید لري دوی د رحمت د الله ويخافون عذابه یریږي د عذاب د الله نه ان عذاب ربك كان محذورا یقینا عذاب د رب ستا کان محذورا د اغنه ير کې دی شي او د بلایت کې د دې تعلقم اصل کې د مخکې آیاتونو سره دی پدې کې الله رب العالمین ذکر کوي چې کوم خلکو شرک کړي دي د نوح علیه السلام د زمانې نه د شرک ابتدا شوی و نو الله وی زوړ تاریخ باندې نظر واچوي د نوح علیه السلام د زمانه راواخله د سپس رازا قوم عاد قوم سمود قوم لوط علیه السلام دا ټول الله سکړي هلاک کړي دي کنه ولی په دوی کې شرک مرض پروتو نو دی آیت کې الله رب العالمین مشرکانو ته د دنیا د عذاب یاره ورکوي وَإِن مِّن قَرْيَةٍ او نشته دی هیڅ یو کلی الا مگر نحن مهلکوها مونږ هلاکونکي یو هغې لره قبل یوم القیامت مخکې د ورځې د قیامت نه الله وی د قیامت د راتلو نه مخکې ما ډېر قومونه هلاک کړي د نوح علیه السلام قوم چې په هغوی باندې خو بلکل استیصالي عذاب راوستی او ټول الله تباه کړي سوا د مؤمنانو د نوح علیه السلام نه او بیا دغه رنګ عادیان شو سمودیان شو د لوط علیه السلام قوم شو شعیب علیه السلام قوم شو او معذبوها عذابا شدیدا یا عذاب ورکوم هغوی ته عذابا شدیدا عذاب سخت الله و یا قربان استیصالي عذاب راولم د قیامت نه مخکې څوک چې شرک کوي په شرک یاخته ټول هلاک کم او یا ورته سخت عذاب ورکوم ټول نه هلاکم خو عذاب ولا سخت ورکوم کان ذلک فی الکتاب مستورا دا فیصله ده فی الکتاب په لوح محفوظ کې مستورا لیکلی شوي لوح محفوظ دې ته تقدیری کتاب وي دا د الله سره یو کتاب دی په هغې کې مخکې الله رب العالمین دا فیصلې د قومونو د عذاب لیکلي دي دې ځای پورې د دې صورتو یوه حصه هغه پوره شوه اوس د دې ځای نه اخوا د دې صورتو دویمه حصه الله ذکر کوي او دا به تقریبا تر د 75 نمبر آیتو پورې به دا چلیږي ګوره د مخکې حصه کې الله ذکر کړل چې کم خلق مسله د توحید نه مني انکار ته کوي الله وی دا سبب د عذاب الهي ګرځي لکه دې دپاره مثال د بني اسرائیلو د دې صورت په اول کې ذکر کړو چې کله هغوی د توحید عقیده پرېښي و شرک ته تلي نو الله ورباندې عذاب راوست نو اوس دې دویمه حصه کې الله ذکر کوي چې کم خلکو د معجزاتو نه انکار کړی دی یو نبی نه معجزه غوښتې ده او هغه ورله راوړي او بیا هم دوی هغه معجزه نه منلي د نبی خبره نه ده منلي بلکې د معجزې توهین کړی دی سپکاوی کړی الله وی دام سبب ګرځي د عذاب الهي الله وی په دې موله زه عذاب ورکوم ښه نو که یو سړی ووایي چې د دې مثال کم دی چې چا د معجزې نه انکار کړی او الله په عذاب راوستي الله دې آیت کې ذکر کوي واقعات د اوښې د صالح علیه السلام او بیا به یو مثال د واقعې د معراج راوړي او بیا به یو مثال د واقعې د آدم علیه السلام ذکر کوي دې مقصد د پاره چې دا ټول نښې د قدرت د الله تعالی وي خلکو توهین کړي الله ورباندې عذاب راوستي په دې آیت کې اصل کې مشرکانو د نبی علیه السلام نه یو مطالبه کړې وه مطالبه دا کړې وه نبی علیه السلام ته ویلي چې موږ به تا ومنو چې ته حق پیغمبر او حق رسولي خو زموږ دا یو مطالبه ده دا به راله پوره کې نبی علیه السلام ورته ویل څه مطالبه ده ویل مطالبه هم دا ده چې د صفا دا غونډۍ دا د سرو زرو کا الله ته ووایه
چې د صفا دا غونډۍ دا د سرو زرو شي لږ شیز هم ګورې نه غوښته پوره غر یې غوښته او دویمه خبرې دا وکړه چې ته دس چلو کا چې د مکې نه دا غرونه لرې که بل خوا یې ویسه چې موږ دلته ځان نه زمینداره شروع کو فصلونه ځان نه وکړو موږ به ځان نه سبزیانې کرو دلته به زمینداري شروع کو ځکه غریزه علاقه کې خو نه کېږي که کله چې دا مطالبه وکړه نو بعضې صحابه کرام هم دا خواهش و دی غوښته چې یاره الله د دوی دا مطالبه پوره کړي نو ښه به ایمان وړي ځکه نبی علیه صلات وسلام هم ډېر حرص به کو په دې خبره چې دا خلک مؤمنان شي او صحابه هم دا غوښتل چې یاره دا خلک جهنم نه بچ شي او جنت ته تلو والا جوړ شي ایمان راوړي دی آیت کې الله رب العالمین د دغې مطالبې د مشرکانو جواب کوي د جواب حاصل دا دی الله فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا صحیح حدیث کې راغلی چې الله رب العالمین ورته جبرئیل علیہ السلام راولېږه او ورته ویل چې پیغمبره الله رب العالمین تعالی د دوو خبرو اختیار درکوي یا خو الله وایي چې ټیک دا دوی چې کومه معجزه غواړي دا به زه پوره کم تاله به درکم دا د صفا دا غونډۍ به هم د سرو شي او دا غرونه به هم د دې ځای نه اوچت شي الله ته څه ګران دي هېڅ نه دي ګران وګوره یاد ساته دا خلک یې نه مني او چې کله یې ونه منله معجزې توهین یې وکړو نو بیا به ورباندې څه راولم عذاب بیا به هلاکوم نو ستا خوښه ده عذاب ورباندې راولم که نه صبر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل امت ډېر مهربان و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یا الله نه مې هلاکوه بس صبر کومه کوي دي دوی دا اعتراضات خو عذاب ورباندې رانشي دی آیت کې الله رب العالمین د دغې مطالبې جواب ذکر کوي وما منعنا او نه یو منع کړي مونږ لره ان د دې خبرې لنرسله چې راولېږو مونږ بالآیات معجزات الله وایي موږ معجزې ولې نه رالیږو موږ نه یې منع کړي دې خبرې له چې راولېږو معجزات الا مگر دې خبرې ان کذب بها الاولون چې دروغجن ګڼلي وو هغې لره پخوانو خلکو الله وی مخکې ما ډېرې مطالبې د خلکو پوره کړي دي معجزې مې رالیږلي خو هغوی به ورته بیا توهین به کو هغه معجزه به دروغ وګڼله نو الله وی ځکه دا معجزه د دوی دا مطالبه زه نه پوره کوم ښه نو هغه کم خلکو چې د معجزې توهین یې کړی و الله وی مثال واوره وآتینا ورکړی مونږ سمود الناقة سمودیانو ته اوښه مبصرة ښکاره معجزه فظلموا بها نو دوی ظلم کړی بها په هغې معجزې سره دا مخکې د دې تفصیل تیر شوی دی سورت هود کې صالح علیه السلام ته خپل قوم ویلي سمودیانو چې موږ به هله تا ومنو په تا به ایمان راوړو داسې یو ګټه پرته وه ویلې تا الله ته ووایه چې د دې ګټې نه اوښه پیدا شي صالح علیه السلام ورته وي چې زما اختیار کې خو نه دي خو زه به خپل رب ته پیش کم نو ځکه معجزه دا د نبي په اختیار کې نه الله رب العالمین صالح علیه السلام له معجزه دقه ورکړه د قوم چې څنګه مطالبه کړې وه امقه شان معجزه الله ورکړه د ګټې نه اوښه پیدا شوه بعضې مفسرینو ذکر کړي چې څو ورځې پس د دې اوښې بیا بچی پیدا شو بیا الله رب العالمین دوی ته پال پریز دا وښوده چې ګورې دا خو اوښه ده تاسو مطالبه کړې وه ما پوره کړه خو صالح علیه السلام ته چې دې قوم ته دی وایي چې ګورې دې اوښې له به تکلیف نه ورکوئ دا به څوک په خپل فصل باندې نه بندوي دا د الله ځمکه د ګرځي به چې چا فصل ته ورځي خوراک سکاک به کوي منع کوي به څوک نه وخي به نه ګزار به په نه کوي ردې بدې به ورته په خولې باندې نه وایي او اوبه به هم داسې کي اوښه داسې ناشنا اوښه وه چې د دوی د اوبو یو ګودر و د ټول قوم سمودیانو به د هغې ګودر نه اوبه راوړلې څاروي به هم په اوبه کول الله رب العالمین دی اوښې ته دومره طاقت ورکړی و چې د هغې ګودر کې څومره اوبه وي یو ورځ به ټولې دیس کلې په بله ورځ باندې به بیا د قوم د اوبو نمبر واري ایښې وه چې یو ورځ به د اوښې نمبر وي بله ورځ به زمونږ او فصلونو ته به هم ورتله خوراک سکاک به یې کو ګرځېده به دوی ډېر زیات تنګ شو د دې اوښې نه
نو چې تنگ شو نو په دوی کې یو غوړ بدماش سړی قدار بن صالح ورته وي هغه له خلک راجمع شو ورته ویل چې ته زمونږ مشر یم یو غونډه یم یو بدماش یم د دې اوښې نه خلاص کا الله وی فعقروها نو هغه ظالم را ولګېدو د خپل ملګرو د قوم په مشوره باندې هغه اوښی ایسته مړه کړه خپې لاسونه یې ته کټ کړه وی وجله نو چې کله یې ووجله نو فظلموها بها کې دغې ته اشاره ده الله وی چې دا د مکې مشرکان خو مطالبه کوي وګوره یاد ساته داسې مخکې یو قوم تیر شوی سمودیان هغوی مطالبه ما منلې وه اوښه مې ورکړې وه خو بیا هغوی د هغې توهین کړی و نو چې توهین یې کړی و بیا ورباندې الله څه راوستی و عذاب نو صورت هود کې تیر شوي دي چې الله رب العالمین بیا صالح علیه السلام ته وي چې 3 ورځې وله مهلت ورکه دې قوم ته دې ووایه چې 3 ورځې مهلت شو توبه وباسئ دې نه پس هم سم شي ګینې عذاب به راځي هغوی بیا هم توبه نیسته نو الله رب العالمین ورباندې بیا څه راوسته عذاب یې ورباندې راوست نو دې وجې نه مثال یې پیش کو د اوښې د صالح علیه السلام اوس الله د معجزاتو مقصد ذکر کوي وما نرسل بالآیات او نرا لیږو مونږ معجزات الا تخویفا مگر د یره ورکولو دپاره الله معجزه خو زه دې مقصد له رالیږمه چې ګورې دا ومنئ که چا ونه منله نو یره دا د الله عذاب به در باندې راشي قل ته ورته ووایه پیغمبره ادعو الذین راوبلئ هغه کسان زعمتم چې تاسو ورباندې ګمان کوئ من دونه سوا د الله نه فلا یملکون نو دوی اختیار نه لري کشف الضر عنکم چې لرې کې تکلیف ستاسو نه ولا تحویله نه د اسانولو د تکلیف اولئک الذین دغه هغه کسان دي یدعون چې را مدد شو ورته وایي دوی یبتغون الی ربهم الوسیلة دغه نیکان خلق خو غواړي رخ خپل ته نزدېکت ایهم اقربو چې کم یو به نزدې د دوی نه الله ته ويرجون رحمته او امید لري دوی د رحمت داغو ويخافون عذابه یریږي دوی د عذاب د الله نه ځکه ان عذاب ربک کان محذورا یقینا عذاب د رب ستا کان محذورا د هغې نه یره کیدی شي وان من قریة او نشته هیڅ یو کلي الا مگر نحنو مهلکوها مونږ هلاکوونکي هغې کلي لره قبل یوم القیامت مخکی د ورځ د قیامت د راتللو نه او معذبوها عذابا شدیدا یا عذاب ورکو هغې کلي والا ته عذاب سخت کان ذلک فی الکتاب مستورا دغه فیصله د عذاب په لوح محفوظ کې لیکلی شوې ده وما منعنا او نه یو منع کړي مونږ لره ان د دې خبرې نه نرسله چې راولیږو مونږ بالآیات معجزاتو لره الا مگر دې خبرې منع کړي ان کذب بها الاولون چې دروغجن ګڼلي وو هغې لره پخوانو خلکو مثال دا دی و آتینا ورکړو مونږ سمود الناقه سمودیانو ته اوښه مبصرة ښکاره معجزه فظلموا بها نو دوی ظلم وکړو په هغې معجزې سره وما نرسل بالآیات الا تخویفا او نه لیږو مونږ معجزات مگر تخویفا دپاره د یره ورکولو